نو السلام علیکم دوستانو، سال اول د امید لرم چې ان شاء الله ټول به راته روغ او جوړ وي. نو زه یم یعقوب خان او په دې وخت په ناروی کې پوه شولې او چا چې ما چینل نه سبسکرایب کړی ضرور سبسکرایب کړئ. نو مونږ راغلی یو نن سکی مطلب واوره کې شي ورته د دغه ځای خلک د دې مطلب دا د چې په واوره کې ښویېدل. وګورئ زه تاسو ته وښایم بس په دې هغه باندې و داسې پورته ځو په دې ماشینانو باندې د هغې لور نه بیا په واوره کې ښویېږو سره پوه شولې. خو هغه به انشاءالله زه تاسو ته په ویډیو نو دغه موږ راغلي د سکول د طرفه دا چیرې چې موږ مکتب یایو زه به زده کوو مطلب د حکومت د طرفه راغلي یو دغه بسونه دي په دغه بس کې او یو هغه بس ته پوه شولې دوه بسونه پکې راغلي یو. نو زیاتې داسې کښې دي دا خلک وګورئ ټول ورته ولاړ دي خپل شی مې غفلې. نو دا خلک اوس ورته په انتظار دی چې هغه وکړي مطلب دغه د بوټونه یو رقم ته یو شی ورته چې خپو ته یې ورواغوندې مطلب هغه هلته یو ځای دی مطلب هر نفر ته ځان ځان ته شی ورکوي او دا اوکراینیان خلک ملک ټول راغلي دي. هوا خو صحیح ده واوره نه ده سوې خو انشاءالله صحیح ده. ما مخکې په دې هغه کې لږ کار کړی په دې شي کې چې دوه درې سره کم بسې ډېر بد سړی کې ولیږي. دغه بسونه دي او شاوخوا غرو باندې مطلب واورې پرتې دي ډېر یو زبردست هوا خو خیر لږ خرابه غوندې ده خو نور ډېر ښه ښکاري غره ده لکه داسې کیسې دي. نو نور به انشاءالله تاسو ته نیکسټ ولاګ به په هغه کې تاسو ته ښیي په دا ویډیو کې ضرور ویډیو وګورئ. اوکې ودرېږه اول باید یو چک کې ښه دا رقم ماحول ده دا ما بوټونه ومکېښول دغه بس چک کوم تاسو خپل ډېره په سختۍ سره کې ورځي یاله صحیح خو څو مطلب صحیح چې دومره غټ غټ بوټونه یې پورته کوی یم نه څه بل یا مطلب دا خو صحیح شوله و بیخي صحیح ده. اوس به دلته ورځو دا شی به زنده دا د ما ملګری یو باید خوک یو بل دا یو بوټ دوی ته وروړی هلته دوی به یې پیچک کوي په هغه ښه باندې کوم مشکل جوړ نه وي. نو انشاءالله ډېر زبردست سیسټم به وي. ته ودرې نیکسټ ویډیو د موږ سره ګورئ حتما ګورئ دي. نو وینې دغه نفر ده دلته خو دا څه پې کې چک کوي سیټینګ یې ورکړي یاره و او دا د اینینې سیسټم ده باید تاسو ته دا هم در وښیو. دلته دا رقم هر شی سیسټم شته ده یو مخ ډېر خلک ورته راغلي مقصد و سیټینګ یې ورکړي زیاتېدی پې لګیا دي انګریزان ودرې ده دومره زور کې وینې ته دا زاړه ته ګوره په لار تلای نه شي او دا هم کار کېده او د ما د ملګري هغه یې ورته تیار کړو او اوس ما واری وایي چې ته ودرېږه یو ما ته یې وکتل صحیح ده بیخي صحیح ده په دې چې لکه چې ما ده دغه یې ما ته راوړو وینې دا اوس د ما بوټه ده ته ودرېږه چې خدا کې جای به هم شي که نه خو خیر دی اوس هغه ورته کې سیسټم یې جوړوي. دغه انګریزان که چا نه یې لیدلي ویې ویله یې ښه بیرته یووړ لکه چې خوند یې نه کړو دا اوکراینیان دي ټول دا بوټونه باید په خپل ژبه باندې بیرته کېږي. څو درځي بیا دلته په خپل ژبه باندې کېږدم ښه دلته دومره رش دی چې مقصد خپل ژبه ته هم سړی داسې ورتللی زما کوم پنځه څلوېښت زه خو یم و دغه ده 45 نمبر دغه د بوټونو کې یا 11 روپۍ کیلو مطلب ته څومره کیلو یې ما ورته ویل ما 80 کیلو یم 80 ته 80 یې
زه ته اوس دا بل بوټ چک کوي. Fertig oder ist schon fertig? Ja, fertig. Ist schon fertig. Ja, okay. Jo, مطلب وای fertig شو ختم صحیح ده. زه به دا بوټونه تر هغه ورته واغوندم صحیح ده که تاسې بده نه منئ. یې کورسه کې ورته کړه. نو دوستانو خولۍ ملۍ مې ورته په سر کړه. ودرې دا به لږ نور هم سیټ اپ کړم او خیر ازېږدم هم دغسې په سر. نو دوستانو بس دا شی خو مې راواخیستله په پښو کې مې دغسې دي ډېر بد کې په تنګ یم. مطلب بس زه یمه چې دا ما څه مصیبت خپو ته ور واچاو. دغه د ما هغه ده شي ده او ریبوټونه دومره ټیټ م کړله چې مقصد سړی کې تلای م نشم. دغه سیسټم یې ده. نو داسې غورې دوړې دي ته ودرې چې د مخکې مناظر انشاءالله تاسو ته وښیو. زما ملګری خو هغه نه مخکې تللی زه انشاءالله روان یم مخ ته پوه شولې. تاسو ته به انشاءالله په ویډیو کې هر شی ښیم. ته ودرې دا د ما دی یایي زه تا ته در وښیم او تا یې باید په دغه لار راسې ښه. ته ودرېږه واړه وړکي دي روان دي پر مخ باندې او دغه تورای ده. مقصد دا یې راځه چې هغه کوم در باندې خو دا ډېره مشکله دلته ورته ګوره خلک ویني هغه د پورته پر سیر روان دي. زه خو کې ډارېږم. خدا خیر پې وربستو کل په خدای. تو ودرې اوس باید زه په دې لار لاړ شم. پرېږدې مو که مو نه پرېږدې خو دا لار صحیح شوله. ښه داسې کیسې غورې دوړې دي پسې ورغلمه. نو دغه ماشین ده پوه شولې. دا کوټه ده په جرمني کې یو وارې ما په دغه رقم جې کې کار کړی ده پوه شوې. په دا رقم کوټه کې به ناست ومه کله چې به کوم یو وړکی ونیو یا به کوم یو وړکی کې بند شو اته به م یو دم بټن وواهه ټول ماشین به ودرېده. اوس دلته هم هغه رقم سیسټم ده ښه خلک ځي پورته. دغه د ما ملګری نه ماته وویلی زه د اخکولی صاحب ته راځه ما سره. خو مطلب دا مشکل ده. اوکې تانو موږ رالو زه په خپله رالم دغه جې ته او یو زه یې پرېښولم خو زه خیر پرېږدی او اوس به زه دغه شی م راغوستې دي اوس به ځم پر مخ باندې ښه. ته ودرې خو دا زه ولاړ شم که داسې ولاړ مطلب ډېر وخت بعد دغه کار ده. مخکې م هم نه اوس ده خو اوس م هم نه ده زده چې مطلب هغه ورته کمه ته وایې به راته کوي ښه چې زه کته په خیر په رسېدی سم که داسې م رسېدی. پورته یو مخ دا وګوره داسې سړی تیز روان ده وینې دا واړه وړکي ته ګوره هغه ته ګوره دومره تیز ده وینې ښې یاره زه په خپله مطلب ولاګونه هم دومره ډېر نه دي جوړ کړي داسې سم نه سم کېږي که دا یم سمه خیر صحیح دا انشاءالله بس ځم چې کېږم. دا د سیسټم ویسټم هر شی در خو دوستانې م ورته په لاس کړی زیاتېدو کار کړی یالله خیر. نو دوستانو زه خو 3 غجې نه رالم پوه شولې ډېر بد درځونه مو خوړله ښه داسې ویډیو م تاسو ته جوړه نه کړه پوه شولې او جوړولی م هم نه سوای په دې چې زه په خپله زده مه نه وه 3000 ورځو بس بل شی نه نو اوس زه غجې نه رالم اپله وینه هغه ایغل ورته جګ ځای ده او داسې ده د چاسې نه یې زده هماغه دلته ورته راځي او خلک ووینې پورته هغه دې پورته تیرونه تېروي مطلب ساعتونه تېروي پرې دا توریان موریان هم سره ګرځي او راګرځي ډېر خلک سره ګډ وډ دي. دغه رقم سړی پې ځي خو ما ډېر بد ورځونه وخوړل چاته یم ښه خوند کې والا دا شی دغه وړکی راغی یو تاسې پرې وګورئ یو ډېر یو زبردسته دغه ده زما زه صاحب وتی یم هغه دغه و ډېره چې راغی زه یې پرېښولم. داسې کیسې دي پوه شولې دا د ناروې سیسټمونه او میسټمونه یې دي دغه دغه د بل راغی مقصد چې خلک ځي دا رقم سیسټمونه دي ورته ګور وینه هغه نفر ده
دا د خپو په لمنځ کې هغه شی ونیسي زیاتې پورته مخ ته ځي پوه شولې او دغه رقم هم تلای شي خلک واړه واړه وړکي لکه دا حساب دی دغه لکه چې دغه وړکي ته ورزکی دی دې وړکي نه ده زده وینې دا وړکی د مقصد هغه پورته کتلی شي دا اوس وګوره دا داسې ښه په طبیعت سره روان ده پوه شولې هغه پورته خلک دي داسې زبردسته ساتي تېر ده ښه دا وړکي ته ګوره ډېر ښه روان ده او ډېر بد خوند کي یاره خو یوه خبر ده درز یې چې دا درز یې ښه نه وي دې ټول توریان په دا سپین دا زما ملګری ده بیخي معلومیږي نه ومولېد په ویډیو کې به شی بیخي معلومیږي نه او دغه هم لیدلی یم دا پوه شولې دا وګوره دې وړکي لکه چې نه ده زده ټریننګ ورکوي یا بل دغه د نور نوي نوي خلک راغلو د توریانو والا ډېره بده زده کړې ده شي وړکي دي جنکیانې دي ښځې دي نران دي ټول راغلي دي زه دلته خپل په دغه هغه ورته ولاړ یم طبیعت باندې او دا د شاوخوا مناظر د پوه شولې مقصد ونې دي غرونه دي غرو باندې واورې تاسو خپله معلومات چې ښې ډېرې پرتې دا رقم ماشین ده خلک نور هم را روان دي سپینیان او توریان ټول سره روان دي چې داسې غورې دوړې دي چیرې لکه چې کوم یو وړکی ولوېد وینه هغه ده ځکه وینې ودرېد ده هغه وړکی بېرته ورته راغی وینې دا ټول ماشین ودرېد وینې دا رقم سیسټم راځي کله 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 کوم یو وړکی په مشکل کې زیاتې یو دم هغه کې یعنې وی دروي دا لکه هغه د وینې نفر هغه ته ننوتی ده خو دا په کیمره کې ورته ښکاري که نه و دغه نفر ته ننوتی ویلې ده زیاتې یو دم بند کړه وینې دا رقم سیسټمونه دي دا باید موږ هم په جرمني کې هم دغه کار و بس خال دا بټن به وواغه زیاتې به هغه وسو ماشین به ودرېد بیا چې به وړکی لارې سو مخابره کې مو غږ ورته وکړو زیاتې بیا ماشین بېرته سټارټ سو دغلته داسې چلن او نو زه دا زما ملګری ته پوه شولې نو زه ورته په سوچ کې یم چې زه پرې ورسم که نه سم ور دا وګوره دا ورکړ زه مې انشاءالله زیاتې پرې ورځم دغه خو بیخي زده نه څه رقم منډې وایي نو دغه د موږ مطلب زه په خپله روان یم ځان مو په دا شی خو وینې یا په پښتو کې خو ویل کېدای لږ سمه نه ده خو زه خیر نه بیایو ښه او زده مې نه ده ښه خبر یم چې ښه درزونه به خورمه که د هغې لور نه راتلمه خو بس یاره باید څوک همت نه کړي هارو پوه شوې همت به کې ساعت به تېروې بیا زده کېږي پوه شولې دغه یو وړکی خو ولاړو کېدای شي زه هم ولاړ شم ښه نور ځای ته ښه وخت درته غواړم او باید زه دلته ودرېږم غوندې یا الله خیر او د دې یو دا ځای نه ده خو اوس زه داسې ولاړ شم چې دغه رقم روان یې په دغه لوري باندې بیا دغه لور نه کوم نفر در باندې راغی زیاتې به ویلی به یې زیاتې به دغه لوری به مې یي ښه های های دا زما ملګری ده ښه اوس ونه درېږم زیاتې داسې کیسې دي ودرېږه یو مخ بد حال ده پوه شولې زه باید انشاءالله تې پرې ورسم نو نور صحیح ده دوا یې راته کوي هلکانو ملګرو انډیوالانو ټولو ته ویډیو دغه لوري نه خو دا سمه نه جوړېږي لکه چې و یاره ما ته هم دغسې ښکاري خو زه بېرته رالم د در سره ښه سلامت رالم دا وګوره وړکی ولوېد
په ویډیو کې مو نه کوو درښکاره ډېر غټ افسوس خو زه خیر هوا سړه خو خیر اوس په ګرمي کې په دې غټي کې کښته او پورته سړی کېږي او لږ ډارۍ غوندې سړی بیا ډېره بده مثلا تېر څه ګرمي کېږي داسې ولې جوړې دي ولاګ به حتما لایک ورکوئ کومنټ به ورکوئ چک کوئ بیا سره دا وړ کې راغلو نوي نوي وړ کې پورته نه well they once click خلق مطلب ولېږي چا زده یي چا ډېر بد روزونه خوري وسا یو ګوره غریب پلېټفورم داسې داسې کیسې دي پوه شوې او زه ودرېدم لږ ساه کم خو هغه نفر ته وګوره دا رکې داسې دغه لور ته راسي او بیخي زبردسته خوند زموږ د عمره نه پېښته دی شکر مطلب باید زده یې کړو یار شکر خو ونه کوه واړه واړه وړکي دا وګوره دا اولیویا نومې د ما ملګری ده اولیویا کان هاي ډېر ښه سړی ده والا د باسي ورور ده باسي ته مې یو ورځ تلیفون کړی و ته ویلې و دا خو د ما ورور دې پیدا کړی دغه د بل راغلی ښځې او نران ټول سره ګډ وډ د خولۍ په سر کړی بیخي چې شی هم نه معلومېږي چې دا ښځه ده که دا Olivia, dette også barnet din på det? Ok. بل راغی دغه سم نه دي خو خیر بیا ولا تکړه دي دا د اولivia زوی دا یغلروال او د دغه دماغ غوندې بیخي نه ده زده ځان یې بچ کړ یا دا جنګوي الله پاک خیر وکړي ورخطا خو ده ډېره ay Digo bra ها صحیح ده بچی دلته سخت درزونه خلک خوري او دا دم د ما ملګری ډېر بد خوښ شولم ښه زه به یې ما زده ده سخته ترجماني کړم دا خو خیر دومره دا خو د موږ د خپاره ده یا چا نه یې زده هغه لور ول بیا ډېر خطرناک ده وینې هغه دومره یو مخ پورته به ځې بیا به د هغې ځای نه رازان راخوسی کوې خو دا بلې لارې د پیغو به ځې او راځې مقصد سیستم ډېر هغه ده سره خطرناک هم شته او اسان هم شته شی او دغه ځای دغه د اخباره ده هغه څوک چې هغه کې څه ورته مطلب ډوډۍ موډۍ دلته ورکوي لکه چې کوم شی می سي لنچ ټایم سي بیا ورځي دلته شی می ورکوي یعنې لنچ د اخباره هر شی دی یې ورکوي داسې کیسې دي هلکانو وروڼو ملګرو انډیوالانو ویډیو به همیشه سبسکرایب کوئ بیا مطلب چینل به سره سبسکرایب کوئ یا پر سر یې ولوېد دغه مور یې د خدای کې ټیچره ده چې شی دی وړکي ته هغه ور زده کوي داسې کیسې دي الله الله د دې ښځې خو نه ده زده په ما باندې رانه ای سم درځي وسره ته خویږي یا مخ بد حال ده اوکرانۍ دی دغه ته یې ور زده کوي ډېر بد خوشحاله او دوستان دلته کار شی خوړلی شئ یعنې ستړي
زما دلته چې د زړه نه کېږي ما په خپل هم شی راوړی دی زه به هغه خورم انشاءالله غوښې سرې کوي زه یعنې اوس لنچ ټایم زه به یوه پیاله کافي راواچوم مقصد دلته اوس هر ښایسته ما خپل ځان ته دغه لږ کافي راواچوله پوه شولې او کافي به وچکم ورته کافي مافي ورته وچکم بیا ته بیا یو ورشم دغه وړکی دی اوبه غواړم ګرمې اوبه دي چې اچوي مقصد دلته هم بد حال ده پوه شوې دا شی مای ګرمي ته په برېډ کې په لمانځ کې ورېږدي زیاتې خورې دلته واړه وړکي دي سکول وال راغلی دی مالیه مای شی ورته جوړوي یو رقم ته وړه دي هغه کوي وړو ورته ورکړي په لرګي ورته تاو کې زیاتې بیا دلته نیسي لکه دا ورکه بیا یې خوري کیسه رقم چل ده او زه ډېره ویډیو نه سم جوړوی په دې دلته خلک دې زیاتې مالې په دونه باندې رزقه داسې چل پوه شوې نو داسې غورې دوړې دا د ناروې سیسټم ده او اوس موږ کار دا چا سره چې راغلي یو د سکول د طرفه د حکومت خلکو سره نو دغو مړۍ یې موږ سره راوړی دا هر شی سیسټم ویسټم یعنې فل سته ګرمې اوبه وښایه کافي وښایه چای وښایه ابسراتیر څه برېډونه او کیلې میلې هر شی شته او هغه ورته موږ ساعتونه هم تېر کړله نو اوس د مړۍ ټیم دی یعنې تقریبا 12 شاوخوا بجې دي نو ما خپل ځان سره مړۍ راوړې وه او دوی خو دلته تیاره مطلب مړۍ ورته پیدا شوله مو وخوړله ما کافي وچښله نور شی هم نه دی خوړلی اته داسې کیسې دي غورې دوړې دي یعنې سړي سره سم پام مړۍ په لحاظ کې کود ساتېري د اخباره دا رقم خلک راغلي ورته ګوره وای ډار کوم دا وګوره دوستانو ډوډۍ موډۍ چې موږ خوړه د هغه نه بعد اوس بیا ورته ولګېدو له خوا خو اوس دا د باران ګورې المټ ته هم ګورې باران وګورې او اوس یې لا خوند وکړو په دې چې اوس زه لږ ورسره ولد شولم پوه شولې او خلک دغه دې روان دي یو مخ ډېر زبردسته خوند کې عوام خاص وله ښه دا شی یوه خبر ده بریک نه لري کله کله چې مخکې سړی ولاړ وي دا مطلب ویلی یې شي زیاتې دی ډېر خوندور اوس ډېر خوند کې په دې چې اوس ورسره اموخته شول دا د اوکراین خلک دي د روسۍ ژبه کې زیاتې داسې کیسې دي ساعت مې یعنې پل تېر ده دا واړه ته ګوره چې اوس مې پرې ونوی یو ډېر یو خوندور سیسټم یې ده هغه د یو پوری بیا وریا Я на переднем понял. На переднем канте не понял. Физику саму. علي ورته ګوره بریک مې نیولی ده خو بیا هم دوی روان دي زیاتې داسې یو کیسې دي هغه د خلک روان دي دا لکه ډېر لرې ځای نه راغلي دي او دوستانو سال اول ده بیا نو زه چې په خپله ذاتي ختم شولم نو هغه ما چې په ویډیو کې مخته ویلي دي چې مقصد همت به نه روکوو انشاءالله ډېر زبردست خوند یې وکړو مطلب د مخکې نه ډېر ښه شولم هغه اول چې زه دې ځای ته رالم یو مخ زیات درزونه مې کې وخوړله پوه یې حاجي ته دغه غټه هغه د شي ده او یو هغلته ده هماغه هغه وړکی ده پوه شولې خو مقصد ډېر یو زبردسته خوند یې وکړو نن ورځ ډېره ښه راباندې تېره شوله مقصد زه په خپله دغه داتې روان یم دا شی ما یې ورکوم او اتې به خیر وځو کور ته ټیم لیک پاتې ده نو نور چینل در سره سبسکرایب کړئ یا لایک ورکړئ کومنټ ورکړئ پوه شولې او که هر رقم په اړه باندې ویډیوګانې غواړئ انشاءالله درته جوړوم دی خیر او نو نور مو خدای پاونه الله حافظ